دا بیان د حقیقت چرا وړی شریعت دی د امام اعظم له وخت د نیکانو حکایات دی دا بیان د حقیقت چرا وړی شریعت دی د امام اعظم له وخت د نیکانو حکایات دی یو سړی تلی و مکی ته د الله کل کعبه ته قصدی کړی د حرم و مدینه منورې ته خدای ورکړی یو ماشوم و ماشومانو کې معلوم و ویلې پلار محبوز په ژړا هغه معصوم و پلار ویل زویا نکیږي زما حج بخرابېږي ته تر اوسه یو ماشوم ستا قسمت برا رسیږي د ماشوم بیا په ژړا شو په سلګو او ویلا شو پلار چې وکتل وزوی ته بیا راځي په وینا شو پلار او زوی سره روان شو په سفر کې د جانان شو تیر کړل ډېر مزلونه حرمینو کې مهمان شو زویل کوم د الله کور دی په سینا کې مصر اور دی پلار کعبه ته اشاره کړه چې دا زمونږ د سترګو تور دی زویل خدای چری وسیږي زما زړګی پرې نه مړېږي زمیل ما د پاک الله یم ولې خدای نه لیدل کېږي پلار ویل زویه دا محال دی حشرګاه کې وصال دی زمونږ سترګې دی عاجزه خدای بې مثله بې مثال دی زویل نازه دیدن غواړم و الله طرف تن غواړم پر سجده شو و الله ته بس دلی زن کدن غواړم پلار خواره کوي ډېر حیران سو خپل پر زوی ډېر پریشان شو هره خواته یې کتله پرې دوزخ هغه جهان سو امام اعظم و په احرام کې ګرځېدی په احترام کې چې نظر یې پر دې پلار شو ورنږدې شو په سلام کې سړی وویل امام وعلیکم السلام حکایت ورته وکړې دا محال دی دا کلام امام ویل ستا زوی روان شو د الله د کور مهمان شو د ماشوم خدای قبول کړی په سجده کې قدردان شو چې وکته زوی تللی نور نه پسې ووتلی جنازه یې و حرم کې خپل مقصد ته رسېدلی څوک عاشق د پاک الله شي بیا بیزاره له دنیا شي مقصد یې د یار وصال وي مبارک شي او ښایسته شي خدای مونږ هم شهیدان کړه خپل د دین مو غلامان کړه ستا رضا کې مو رفتن کړه مبارک مو پر جهان کړه خدای مونږ هم شهیدان کړه خپل د دین مو غلامان کړه ستا رضا کې مو رفتن کړه مبارک مو پر جهان کړه عمر زئی فضل الرحمن نیک عمل وکړه جانا نبی ریا او بمقصد بندگی کړه د رحمان عمر زئی فضل الرحمن نیک عمل وکړه جانا نبی ریا او بمقصد بندگی کړه د رحمان